کرکټ کې د پچې یعنی د ټاس نه اچولو قانون څه دی؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا اعلان شوي لومړۍ درجه سیالیو یعنی فرست کلاس کې په زړه پورې څه دا دي چې دا سیالۍ له پچې یعنی ټاس اچونې پرته پیلیږي. د پاکستان د کرکټ د لومړۍ درجه سیالیو په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دا اتلولي له پچې اچونې پرته کیږي. کرکټ سیالیو کې د پچې نه اچونې قانون څه دی؟ د پاکستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ پخوانی مشر هارون رشید د بی بی سی اردو څانګې ته د دې قانون په اړه وویل چې په عادي ډول هره سیالۍ په پچه اچولو پیلیږي. دا کال د قید اعظم ټرافي په 4 ورځنیو سیالیو کې دا لاره خپله شوې که چېرې میلمه لوبډله لومړی توپ اچونې ته زړه ښه کړي نو بیا پچه یعنې ټاس نه اچول کیږي، خو که هغوی توپ اچونه یا بالینګ ونه کړي نو بیا ټاس اچول کیږي. د پچې یعنې د ټاس نه اچولو قانون ته څه اړتیا پېښه شوه؟ د هارون رشید په وینا داسې لیدل شوي چې په لومړۍ درجه کرکټ سیالیو کې کوربه لوبډله د میلمه لوبډلې له کمزورۍ ګټه اخلي او په خپله خوښه ځان ته ویشتنځی یعنی پیچ ټاکي. د دې نوې تګلارې د ښودلو هدف دا دی چې په لوبه کې انډول رامنځته شي چې کوربه لوبډله هم بې ځایه ګټه ونه کړي او لوبه روڼوالي سره مخ ته لاړ شي. له پاکستان مخکې دا قانون چېرته پلی شوی و؟ تر ټولو مخکې په لومړۍ درجه سیالیو کې د ټاس نه اچولو د قانون طرحه انګلستان کې رامنځته شوه. د انګلستان او ویلز کرکټ بورډونو په 2014 میلادي کې د خپلو کرکټ کمیټیو د غړو انډریو سټراوس، ټام هیریسن او انډي فلاور د وړاندیز له مخې په کرکټ سیالیو کې دا قانون خپل کړ. د دې قانون د خپلولو له امله دا هم بلل شوی چې په دې 4 ورځنیو کرکټ سیالیو کې ښه ویشتنځی وستایل شي مګر وروسته دوام نشي کولی. تیر کال د استرالیا د بیګ باش په 20 اوره سیالیو کې د سکې پر ځای د کرکټ بیټ هوا ته پورته شو او د ټاس اچولو نوې تجربه وشو. په نړیوال کرکټ کې د ټاس اچولو شالید تیر کال د کرکټ نړیوالو سیالیو کې د پچې یعنی د ټاس نه اچولو یا میلمه لوبډلې ته د واک سپارلو طرحه رامنځته شوه. د دې لامل دا و چې د خراب ویشتنځۍ په اړه د کرکټ نړیوالو شورا ته شکایتونه رسېدلي وو، خو دې شورا په سیالیو کې پچه اړینه وبلله. په 1944 میلادي کال کې د کرکټ لپاره قانون رامنځته شو چې پکې د ټاس ګټونکي لوبډلې دا اختیار درلود چې توپوهنه کوي او که توپ اچونه. په 1904 میلادي کال کې د کرکټ دا قانون بدل شو او واک یې میلمه لوبډلې ته ورکړه، خو له 1809 میلادي کال تر اوسه دا لار خپله شوې چې چا ټاس وګټله نو یا به توپ اچوي یا به توپوهنه کوي. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که خوښه شوې مو وي لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر را روانې ویډیو د الله په امان.